هغه د خدای قرآن هغه باندې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم رالیږل شوی هغه منور حدیث د هغه تشریح او د هغو د احکاماتو چې کوم مسؤلیت موږ انسانانو ته بشر ته خصوصا مسلمانانو ته متوجه ده انسان خپل مسؤلیت انسان خپل انسانیت انسان خپله زندگی په دنیا کې او انسان خپله زندگی په آخرت کې وپېژني دغه جلسه په دې بنیاد باندې دلته موږ را خلک راوختي چې د مدرسې بنیاد الحمدلله یو طرف ته ریاکاري او ځان خودنمایي دا ډېر غټ افت ده بل طرف ته ټول شیان پټول ټول شیان ځان سره ساتل د خلکو رغبت د خلکو مینه د خلکو اخلاص بیا له دین سره نه پیدا کېږي که یو طرف ته ریا خودنمایي هلاکت او تباهي ده یقیني شیخ الحدیث صاحب اشاره ورته وکړه د سړي دنیا او آخرت پرې خرابېږي خو بل طرف ته الحمدلله د دین سره څوک اخلاص او محبت لري هغه ډېر بهترین نتایج هم په دنیا کې راغله په آخرت کې خدای په لاس ورکوي زه الحمدلله یقینا دا علما کرام مخامخ ټول ناست دي د سراف مخې کلپې نه چلېږي په خوب کې څوک ته دروغ وایي د هغه انجام خراب ده خصوصا په استخاره کې که څوک دروغ وایي نو دا بیا حکم چا باندې دروغ د نسبت خو ظاهرو دغه مجله جماعت او مدرسې بنیاد الحمدلله په ډېرو شیانو کې یقیني درته ووایم تاسې خودنمایي او ریا ونه بولئ د خدای په خاطر باندې دا ځینې ډېر مشابهت یو بل مدرسې سره دی چې هغه یو مخلص حقیقي د دین خادم بنیاد ږدي خوب ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه ږدا شي دغې مدرسې هم الحمدلله سلام ورکړ په ځای استخاره کړې ټولې ما پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم لرګی راخیستی او داسې راته وایي د مدرسې نقشه په کوم طرف باندې لوېږي داسې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نقشه شي دویم رسول د دیوبند الحمدلله بنیاد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وایي چې ما په یو داسې مخلص او په داسې حقیقي د خدای په بنده باندې بنیاد ایښی ده چې د ما دا یقین راغی چې په ټول دنیا کې ده په ټول ژوند کې صغیره ګناه ترې پېښه شوي الحمدلله ثم الحمدلله تای سعادت و نکبتي ده بیا استخاري ورته ته وایم چې تاج المشایخ سیدنا و مرشدنا د قراجوات حضرات مبارک واقعي خلیفه جانشین ناست ده بنیاد یې الحمدلله د پلاچي ښودل شوی ده او اوس چې سبقونه شروع کېږي الحمدلله د په صدارت کې به کېږي دا د خدای ډېر فضل و کرم ده دا خلیفه مبارک د واغت خلیفه مبارک د ادمات خلیفه مبارک موږ ته د ټول واقع بیان کړی موږ ته نه ترې کې خلیفه مبارک مخامخ ناست ده دوی ټول ژوند د الحمدلله په عشق و محبت کې راجر کړی له طالبینو نه استغراق ورته کامل و الحمدلله اوس تقریبا ډېر عمر خاوند الحمدلله د ډېر عمر طریقت خدمت کوي په دې باندې خدای ډېر راضي الحمدلله چې بنیاد یې د پلات په ښوونځی شوی ده او افتتاح د سبقونو سبا مو کوو الحمدلله حمد د پلاسه باندې کېږي یو طرف ته ماته وایي چې رویا او خودنمایي هلاکت ده خو بل طرف ته له دین سره څوک چې مینه او اخلاص لري هغه څه نتایج لري یقین وکړئ دلته چې زه راتلم د مدرسې بنیاد مې کوو یا په مدرسې ته خلکو دعوت راکوو زه پېښور کې وم یا په اسلام آباد کې وم بار تلیفونونه ما وویل زه دې ته حاضر نه وم چې دا مسؤلیت ته ډېر غټ یو طرف ته پاڼ بل طرف پړانګ ده یو طرف ته که د دین خدمت ده بل طرف ته که یوه آنه خیانت وشي دا بخښل کېږي نه د وخت مال ده یوه آنه نه بخښل کېږي په دې کې که یوه آنه کې غفلت وشي بخښل کېږي نه وروسته له ډېرو استخارو نه د ملګرو اشنایانو په واسطه باندې وکړې فضل عمر خلیفه صاحب دا ملګری پېژني هغو ته مې استخارې وویلې مولوي صاحب اسلام مولوي صاحب ته دا خلیفه صاحب شکر رحمان ته ځینې دلته نور ملګري ناست دي ټول هغو ته مې استخاره وویلې فضل عمر خلیفه صاحب مبارک وایي وایي خوب وینم چې یوه احاطه جوړېږي د احاطه د حاجي په سر باندې کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا خلیفه صاحب مبارک شکر رحمان مخامخ ناسته وایي خوب مې چې موټر چلایې پورته خېژي زغلام شاه عجیبه ده څومره پورته خېژي څومره لوړ خېژي دا څومره لوړه دي موټر ستړي موټر کې
مدرسه څومره لوړه جګه ده په موټر کې ستړي ټول طرف مدرسې ته رسېدلي نه څومره جګه ده په دې خوب بیا خوب وینم چې موږ چېرې باندې وایي اصحاب صفا وجې ته روان یو اصحاب صفا علما کرام پېژني تفسیر ته ضرورت نشته نور خو الحمدلله دې بنیاد ډېر په اخلاص باندې ښودل شوی ده او الحمدلله خدای راضي تر اوسه پورې کار جاري ده د نن وروسته سبا ته ټیکهدار نوی زوړ ټیکهدار ته مو رخصت ورکړی کار شروع کېږي نور تفصیلات ته دوام نه ورکوم ځینې کسان په دې ډایرې کې چې موږ باندې زکات فرض ده او په جومات باندې زکات نه کېږي یا په مدرسې په تعمیرات کې څنګه کېږي موږ الحمدلله که یو طرف ته د جومات او مدرسې مسؤلیت په غاړه اختی بل د مسلمانانو خپل مسؤلیت په غاړه نه اخلو چې د هغو زکات غلط مصرف شي او په ورځ د معاشرې موږ رسولې نیولي او جهنم ته مو کش کوي په داسې طریقه په شرعي طریقه چې هغه په ډېر باندې قبض کېږي هغه جومات ته هبه کوي هغه مدرسې ته هبه کوي که زکات چا باندې که صدقه یي هغه ټول انشاءالله په صحیح صورت سره باندې مصرف کېږي خدای کوه دغه جلسه هم چې کوله دې به مې یو درته ووایم نمونه مشت نمونه خروار یو تغیر ته ووایم دا ملګری پېژني ناظم صاحب او د مولوي صاحب د عمر صاحب الله استخاره کړې وه ما ویل کېدای شي په دې کې خودنمایي یا ریاکاري یو جلسه وکړو پرېږده چې څوک یو راځي دا خدمت کوي خدای کور ده خدای به یې ابادوي دومره بلډینګونه چې ومنځله تاسو منځله یو نفر چې کوي او دا د خدای کور دا به نه جوړېږي دا د ما ایمان او عقیده دا به جوړېږي او دا مدرسه بلډینګ انشاءالله جومات نقشه راغلې مدرسې نه ده راغلې خارجي کې مدرسې نقشه لګېږي سبا انشاءالله راځي دا به خدای کوله هغه هم څه دور منځله کې دا په څه دور منځله کې خدای رسوي نو ته مې څه ویل استخاره وکړه که چېرې د خدای رضا په دې کې یې کوو یې که یې نه کوو دا ملګري شهیدان دي مولوي صاحب حمدالله مولوي صاحب ښه جایز عالم ده ویل خو مې چې په دې جومات کې یو ځای راته وښیه دلته کښېنه استخاره وکړه چې ګورم زه لکه په اوسبه باندې کښېنم داسې کښېنم چې ګورم د خپل مرشد نه نیولې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ټول حضرات موجود شي او دا بلې خواته علما او مشایخ کرام ناست دي رسول کریم صلی الله علیه وسلم سپین سپین کاغذونه ورکوي تقسیم یې کړي په کاغذو کې څه ولیکي ولیکي واپس بېرته نور المشایخ صاحب مبارک اکثر علما هغه مبارک راجکس یو ډک غټ لوښی د شیدو یي ډېر غټ لوښی د شیدو یي چې نیولی په لاس کې وایي هغه ما ښیي وایي تا ته درکړي چې خدمت صاحب دا د خلکو باندې تقسیم کړه علما پېژنې شو دې معرفت او علم ده اب د خلکو تقسیم کړه وایي دې راواخلې دا شیدې په خلکو باندې تقسیموې خو ورسره مټایي هم ورکوې د دې نه وروسته چې مټایي او شیرني ختمه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړي دعا کوي د مدرسې په حق کې جومات په حق کې دعا کوي دا څوک چې راغلي دي کسانو په حق کې دعا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدای قسم دا داسې سعادت ده په خدای قسم داسې نیکبخته یې ذوالجلال داسې نیکبخته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړي ټولو ته دعا کوي دعا نه وروسته خلاص دی حضرت نور المشایخ مبارک راجک سي وایي خلیفه صاحب مبارک موږ د افتتاح در وکړه خپل کار ته یې دوام ورکړه نو ورونو ابتداءً موږ سره خالي لاس و دغه جای بالایي تاسې وینئ 2 متره سوې ده تقریبا اندازه دا غونډۍ دا پاس غونډۍ دا هم ټول راکښته کړي دي د جومات څنګ ورسره برانډې دي دا هم پورته کړي دي د جومات تېغه څنګ ته یوه ټینکۍ ده دوج په 14 کې ده جومات ته مخامخ دفتر جوړ شوی ډېر نانې ټینکۍ ده دا ټول کارونه شوي تفصیل باندې د مولوي صاحب سره لیکلی هغه واحد درته ووایي د دې هېڅ موږ له ټیکهدار سره اګریمنټ ورته وایي یا لوزنامه یې لیکلې ده سبا نه به کار شروع کېږي په هغه کې صرف په 12% افسرو کې ابتداءً چې کار شروع کوي هغه ته ورکول غواړي د جومات او د مدرسې تقریبا په هغه کې 1,60,000 روپۍ د جومات افتتاح ورکول پکار دي او د مدرسې تقریبا 2,00,000 روپۍ ورکول پکار دي د مدرسې ټول عاید چې موږ ته په 4 میاشتو کې راغلی ده تقریبا تر 9,00,000 پورې غالبا رسېږي او مصرف په د جومات چې موږ ته راغلی دي 1,50,000 روپۍ د یو جومات باندې 4,00,000 روپۍ لګېدلې دا نور جومات یې ډېر قرضداره ده نو د تاسې وخت ډېر نه نیسم تقریر واز نه کوم
صرف په هر انسان چې یو عمل په اخلاص باندې کوي خدای په هغه نتیجه مرتب کوي. یو واقعه درته وایم، داود علیه السلام خدای سوال وکړ لکه په قرآن کې راځي چې تللی نو ځو چې زه تللی د میزان ته په ورځ محشر باندې نظم موازین القسط چې تللی د میزان په ورځ محشر کول کېږي نو فایزه وایي آیت شریف وایي په ورځ د محشر به خدای جل جلاله تللی د میزان کې دي